ورور داسې مکوا ملګری داسې مکوا والله چې ټوکې مې وکړې خیر دې داسې مکوا ملګری والله چې ټوکې مې وکړې ملګری خیر دې داسې مکوا خیر دې ناریګم داسې مکوا ملګری والله چې ټوکې مې وکړې خیر دې داسې مکوا بیا در سره ټوکې نه کوم والله چې ټوکې مې در سره وکړې بیا در سره ټوکې نه کوم خیر دې داسې مکوا دریم پورته شه دا پړوند ډاکټر لاسلیکه او بیرته یې مونږ ته راوړه ښاغلیه زه د ازمین خاوند یم هغه دلته کار کوي غواړم چې ورسره وګورم خدمتګاره ده هو خدمتګاره ده کیدای شي چې لاندې د کارکوونکو په پوټ کې وي سمه ده خورې زه ازمین لټوم هغه چېرته ده پورته پوټ کې ده کوټه پاکه وي زه هغه څنګه پیدا کړم لفټ کې پورته شه پنځم پوټ کې وګوره مننه کوم هیله کوم مننه هیله کوم سمه ده مورجانې ته اندېښنه مه کوه هر وخت مو چې خوښوي کولی شو لاړ شو د روغتون پیسې دې ورکړې سالې که پاتې وي چې زه یې ورکم ډیر شکر دی دولت له موږ سره مرسته کوي کومه ستونزه نشته سالې زه دا وایم تر څو چې کور مو جوړیږي مور کره به مې واوسو څه ته چې اړتیا وي هغه کوو دوی نه په زحمت وو د زحمت خبره نه ده د دې لپاره چې ټوله ورځ زما لور سره جنګ کوي نو ځکه زما کور ته هم نه راځي په دې اړه به فکر وکړو همدارنګه کور به هم وګورو که اړتیا وه نو حتما راځو ژوندی اوسئ ستاسې خپله خوښه ده نو زه اوس ځم خپله پرېکړه مو وکئ د خبر په تمه مو پاتې کېږم سالې لور نه مې سمه ساتنه وکړه مېرمنې ستا مور ته دې خدای خیر ورکړي چې زموږ د ښه والي په اړه فکر کوي ته مې مور پسې مه ګرځه موږ اوس چېرته ژوند وکړو کور وسوځېده څه وکړو سالې د خدای فضل دی لور مې روغه رمټه ده د کور ستونزه حلوو راتلونکې اونۍ به د تل نه هم ښایسته کور وي کومې پیسې چې در سره دي هغه بسنه کوي ګورو به مهربانې که بسنه ونه کي درته مې وویل چې ګورو به دا څه معنا لري چې ګورو به وروره لږ پام کوه که نه څه ډول انسانان پیدا کیږي زه ښه پوهېږم چې هغه څنګه لارې ته راولم په هر حال اوس دومره وخت نه لرم هله زر کوه مېرمنې شیان راټول که چې ځو چېرته ځو سالې دفتر ته څه دفتر کې د میلمنو کوټې ته وروسته بیا خدای مهربانه دی وای ښکاري چې طبیعت دې ښه جوړ دی پاشه د انجلۍ حالت ښه دی ښه دی ډېر شکر دی دا چې تاسې ټول ووتئ نو زه پاتې کېدلو ته مجبور شوم له ما نه پورته رتبه والا څوک نه و ښکاره ده مړ صاحب وروسته له دې نه به ځې او د سالۍ د لور پوښتنه به کوې ځان سره به یو 2 کیلو تازه میوه هم واخلې څنګه ښه و چې بلا او برکت یې نه و لور یې ښه ده ستونزه نشته بل ځل ته یو ځای لاړ نه شئ که کومه پیښه وشي دلته به هیڅوک نه وي هر ځای کې چې اوسو پیښې ته ځان رسوو اندېښنه مه کوه
په خیر راغلی مدیر صاحب. خوشحاله اوسئ. بله. الیف څنګه یې؟ حالت دې خراب دی، کومه خبره ده؟ نه زه ښه یم، کومه خبره نشته. خو داسې ښکاري چې د ډېرې ژړا له امله دې سترګې پړسېدلې وي. نو خبره مه اوږدوه. مونږ باید د ډلې له غړو سره د ورور غوندې چلند وکړو. زه حق لرم چې د هغې پوښتنه وکړم. ته دې حالت ته وګوره. مننه کوم چې پوښتنه دې وکړه، زه ښه یم. د سالي لور ته خفه شوم. سمه ده، زه هم اندېښمن شوم ځکه مې پوښتنه وکړه. ما د عکیف په جنازه کې دومره خفه نه وي لیدلې الیف. بیا مو غلط فکر وکړه که نه؟ مدیر صاحب، نن وي که سبا وي ډله خبرېږي. که عاکف دلته راشي بیا تاسې دوی ته څه وایئ؟ که موږ له عاکف سره خبرې وکړو کیدای شي چې ارامه شي. همداسې نه ده سلیمه؟ همداسې ده. که هغه همداسې پرېږدو نور به هم په غوسه شي. که خبرې ورسره وکړو قناعت به وکړي، ارامه به شي، هر څه به قبول کړي. موږ باید په یو ډول هغه سره خبرې وکړو. څنګه مو چې خوښوي. موږ به لاړ شو له عاکف سره به خبرې وکړو. داسې نشي کېدلی. ته مه ځه، زه ځم دا مسله حلوم. صبر وکړه، ته یې نشې حلولی. پرته له مانه تاسې چېرته نشئ تللی. موټر ته پورته شئ. زر کوئ. اوهو څه خبره ده؟ ملګریا که په موټر کې مو کامره مامره ایښې وای نو پوهېدو چې څه خبره ده. کومه خبره ده؟ خو دوی موږ ته حال نه وایي. همداسې ده، حتما کومه خبره شته. بالتا څه خبره ده؟ بالتا ملګریا ملګریا لکه چې بیا یې په خېټه درد شو. څنګه؟ څوک چې داسې پټې پټې خبرې کوي حالت مې خرابېږي. بالتا پاسېږه، بالتا پاسېږه. مخکې شه ښځې، مخکې شه. نور نه ته باید دلته کار ونه کړې. دلته هر ډول مردارې کوټې پاکوې. دا معلومه نه ده چې ته دلته چا سره څه کوې او څه نه کوې. مخکې شه، مخکې شه. راته مخکې شه. ته له ما سره څه ډول خبرې کوې؟ ډېرې خبرې مه کوه. مخکې شه، مخکې شه. د خدای لپاره خوشې مې که. مخکې شه ښځې. خوشې مې که. راته وایم مخکې شه. ما خوشې که. مخکې شه. هم دلته ودرېږئ، زه ځم هغه سره خبرې کوم. ځان ته کوم کار پیدا نه کړې. جنجال مه جوړوه. ما خوشې که. زر کوه راځه ښځې. خوشې مې که. مخکې شه. خوشې مې که. زر کوه راځه. صبر وکړه ملګريه، څه خبره ده؟ تا ته یې څه وروره، له مخې نه مې لرې شه. زموږ کار سره کار مه لره. ملګريه دا ښکاره ده چې ته غوسه یې، کیدای شي په ځان غوسه اوسې، خو دلته داسې چلند مه کوه. هغه خوشې که، راځه لاندې ځو خبرې کوو. دا زما خپله ښځه ده، تا ته یې خپل کار دی کوه. نازلې لورې سړی نه دی پلاره، راځه چې کور ته لاړ شو. نه لورې، کاکا لږ غوسه شوی دی. ته دې د خپلې مور څنګ ته لاړه شه. داسې نه کېږي لکه خوشې کوم. نازلې لورې، نازلې درته وایم مخکې شه، له مخې مې لرې شه، لرې شه. لومړی هغه خوشې که. نازلې خورې نازلې ومې ژغوره. ظالم مرسته وکړه که نه. پلاره ومې ژغوره. وړاندې مه راځه، که نه نو لور دې په دې سر ولم. نازلې سمه ده، وړاندې مه راځه، پام کوه چې وړاندې را نه شي. سمه ده، ارامه اوسه. وړاندې مه راځه، درته وایم وړاندې مه راځه. سمه ده.
وغورځوه ارامه اوسه لورې لورې پلاره ځمکه یې وغورځوه روا یې کوه پلاره ومې ژغوره دې خواته شه سمه ده ارامه اوسه وړاندې به راځه درته وایم وړاندې به راځه یاسمین ارامه اوسه سمه ده لومړی زه باید له هغه سره خبرې وکړم تاسو همدلته په تمه شئ داسې نشي کېدلی خو که کومه پټه خبره ورته وایه بیا نو څه نشم ویلی ته داسې وایې عاقف هغسې وایي زما حالت به څنګه شي په دې اړه دې فکر کړی سلیمه ها که زه څه ونه کم کیدی شي چې تاسې یو بل ووژنئ موږ ټول یو ځای د هغه څنګ ته ځو پوه شوئ زرکوی مخکې شئ وړاندې مه راځئ یاسمین سمه ده ارامه اوسه درته وایم وړاندې مه راځئ سمه ده ارامه اوسه یاسمین ارامه اوسه وړاندې مه راځئ یاسمین که زما د لوري او دار ویښتو ته زیان ورسېده نو په خپله سمه ده ارامه اوسه همالته اوسه وړاندې مه راځئ سمه ده وړاندې مه راځئ ما ته مې خپله ښځه راولئ یاسمین ارامه اوسه ګرانه دروازه خلاصه که چې یو ځل دې وګورم زه تاسو ته وایم که نه خو زما خبرې ته غوږ نه نیسئ زه باید له هغه سره یوازې خبرې وکړم عاقفه وروره دروازه خلاصه که که نه خلاصوي نو د کړکۍ له لارې راځم یاسمین سمه ده یاسمین ارامه اوسه یاسمین زه یې چاره کوم ارامه اوسه یاسمین ارامه اوسه زه یې چاره کوم نرسې مرسته وکړه سمه ده ارامه اوسه سمه ده راځه مېرمنې راځه دا له دې ځای نه بوځئ راځه مېرمنې هیله کوم سمدلاسه ورته یو پچکاري وکړئ سمه ده ښځه مې راولئ هله وړاندې مه راځه سمه ده ارامه اوسه هله زر کوئ ما ته مې ښځه راولئ هله زر کوه لیک ونیسه زر کوه ته خو پوهېږې چې مېرمنې همداسې وي هغه یوه مور ده ښکاره ده چې ډارېږي ته ارامه اوسه ارامه اوسه وړاندې مه راځه چې ولې وړاندې مه راځه سمه ده لورې سمه ده ارامه اوسه بالدا تلیفون ته ځواب ورکړه کارلوس یې ځواب ورکړي څه وایې ناز کول پرېږده زر کوه ځواب ورکړه سمه ده وروره سمه ده سمدلاسه مه غوسه کېږه لورې ارامه اوسه مه ژاړه هر څه سمېږي اندېښنه مه کوه سمه ده په ځای کې دې وسه مخکې مه راځه سمه ده ورور مې مشر مې ارامه اوسه ښکاره ده چې همداسې ده زه د خپل کور مشر یم سمه ده مه وارخطا کېږه د کور مشر ته یې هر څه کولی شي دننه لاړ شئ ولمې مه راګورئ دا څه کوي ملګريه څومره په ناز روان دی ګوره تر څو چې تلیفون ته ځواب ورکوي قیامت به رامنځته شوی وي زر کوه که نه ځواب ورکړه تلیفون ته ځواب ورکوم بیا به له تا سره ګورم ټوکې کوې دا دویم ځل دی چې زه زنګ وهم په روغتون کې یم لورې راته برمته نیولې لور مې تا له چا سره اړیکه ونیوله له چا سره دې خبرې وکړې تلیفون بند که که ټول پولیسان هم راشي لور دې له منه نشي ژغورلی سمه ده بند که سمه ده بندوم یې مېرمنه مې زر راولئ تلیفون دې زر بند که ملګري سره مې اړیکه نیولې وه د دې لپاره چې ستا مېرمنه راولي کارلوس اودس ته چالک ډېر غوسه دی راځئ ملګرو چې څه خبره ده خوشی میکنی نازله می ما تراوله
مېرمنې ما ته مې لور راواله هیله کوم ارامه اوسئ لورې هیله کوم مېرمنې ارامه اوسئ ارامه اوسئ ملګريه ستا نوم څه دی تا ته یې څه چې زما نوم څه دی ښځه مې چېرته ده ښځه مې راته راولئ سمه ده نه د سترګو فرق کې لور دې مرداره و وړاندې به راته پام کوه وړاندې رانه شئ وړاندې رانه شئ که نه نو دا لور دې درته ولم مېرمنه دې درته راولم څه چې وایي ترسره کوم خو هغه وسه ښکته کړه کومه پېښه درنه ونه شي لور مې بې ګناه ده تر څو چې مېرمنه مې نه وي راغلې دا وسله همداسې سر ته یې نیسم لورې ارامه اوسه وړاندې مه راځه وړاندې مه راځه رانه شي وړاندې سمه ده وړاندې مه راځه سمه ده ارامه اوسه ارامه اوسه لورې کاکا دې ښه سړی دی خو لږه غوسه یې راغلې ده په خپلې مېرمنې غوسه شوی مېرمنه یې ورته راولي سمه ده هغه هم تا خوشې کوي لورې سمه ده وړاندې مه راځه ارامه اوسه وړاندې مه راځه وړاندې مه راځه عکیفه دروازه خلاصه که ګوره پرته له خبرو کولو به دا مسله څنګه حل شي دروازه خلاصه که چې غاړه درکم ګوره کله چې د مر خبر دی راغی ما خپل حق درته وبښه ګوره که دروازه خلاصه نه کې نو بل ځل ته بیا زه درته خپل حق نه بښم زمرایا ګرانه درپسې خفه شوی وم مړ شوې او بېرته راغلې ګوره دا چې څنګه بېرته راغلې نه پوهېږم خو ښه وشول چې راغلې زمرایا ښه وشول وای ملګریا لږ غلی شه دا ټلیفون هېڅ نه غلی کېږي ګورم چې څوک دی زمرایا شیطان نه ویده کېږي تل ویښ اوسېږي بیا به یې څه ګلان کرلی وي بلې مهرباني وکئ اورم ووایئ ښه ولې لږ صبر وکړه سلیمه ودرېږه صالح په مصیبت کې اخته شوی سمه ده موږ هلته راځو ته ارامه اوسه ګورش درته وایم ارامه اوسه یو لیوني سړي روغتون کې د صالح لور برمته نیولې ده تاسې د پیښې ځای ته ځان ورسوئ زه له دې ځای نه مرکز ته ځم دا زما ښځې ته د تښتېدلو لاره هواره کړه تا ورته لاره هواره کړه سمه ده اندېښنه مه کوه ملګري مې په لاره کې دي هغوی ستا مېرمنه پیدا کوي ګوره که ښځه مې رانغله قسم کوم چې لور دې وژنم سمه ده ارامه اوسه تدابیر ونیسئ زرکوئ څه خبره ده د دیوال څنګ ته شئ زرکوئ وړاندې مه راځئ که نه صبر وکئ هلکانو ارامه اوسئ وړاندې رانه شئ زمری ارامه اوسه لور مې ورسره ده ته یې نه وینې سړی په نښه دی امر صاحب وسله دې ښکته که زر کوه که غیرت لرې نو ومې وله نازلې لورې ارامه اوسه دا جلۍ به هم ووژل شي که غیرت لرې ومې وله دا جلۍ به هماغې نړۍ ته ځان سره ولېږم ته څه کوې زمریه وسله دې ښکته که زر کوئ شاته لاړ شئ خوشي مه که زمریه ارامه اوسه شاته لاړ شئ خپل ملګري دې راوغوښتل همدا ستا ملګري دي ارامه اوسه هر څومره کسان دي چې راشي لور دې له مانه نشي ژغورلی ارامه اوسه مېرمنه دې زه هم دا اوس روغه رمټه درته سپارم سمه ده داسې چې دا نو هغوی ولې دلته دي مېرمنه دې راولي زما ښځه دې راولي زه هم دې لپاره دلته راغلي لاړ دې شي زما ښځه دې راولي سمه ده بالتا امر وکړه امر صاحب موږ ټول له صبر نه کار اخلو اوس نو یو څوک د باندې ولېږئ
چې د هغه تمه پیدا شي. امر دې پر ځای کیږي. ما ته دې اوسم خپل نوم ونه وایه. ګوره موږ ټول دلته راغونډ شوي یو او غواړو چې له تا سره مرسته وکړو وروره. ستا نوم څه دی؟ نوم یې جلال دی. ډېر ښه. ته ډېر ښه نوم لرې او ډېر ښه سړی یې، خو لږ زر احساساتي کېږي. یعنې زه ستا په حالت پوهېږم. مونږ ولې ورته په تمه شو ملګریا؟ هغه سړی نجلۍ پر امته نیولې، بیا هم مونږ پرې زړه وسوځوو. دا چې هغې نجلۍ ته زیان ونه رسېږي، نجلۍ د ګواښ سره مخ ده. سیبو راشه. امر وکړه وروره. امر وکړه. دلته ګڼه ګوڼه نه غواړم. روغتون کې شاوخوا امنیتي کمرې شته. غواړم چې د کمرو له لارې نه دا حالت وڅېړل شي. همدارنګه بې ځایه حرکت کول نه غواړم. پوه شوم وروره. ته له ما سره راشه. زمریا، ښاغلی جلال خپله مېرمنه روغه رمټه غواړي. سمه ده، هغه زر پیدا کوئ او رایولئ. زر کوئ، زر کوئ، ټول لاړ شئ. زر کوئ، ټول لاړ شئ. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، ووځئ. زه هم دلته اوسېږم که کوم امر وي. سمه ده ګرانه پاتې شه. ماو جلال چای څکلو خو ګډوډي جوړه شوه. ومه نه څکلو. ماو جلال ته تازه چای راوړه. لورې ته خو د لیمو اوبه څکې که نه؟ څنګه؟ لور ته مې هم د لیمو اوبه راوړه. کارتال یو، کارتال دوه. کارتال دوه ساغه ګوري. پورتنی پورته یو ګلاس د لیمو اوبه، یو ګلاس چای او شړومبې زر راوړه. پوه شوم کارتال یو. پام کوئ، د هر احتمال په وړاندې باید چمتوالی ونیسو. ودانۍ کې ځان ته ځای ونیسه. سمه ده، اندېښنه مه کوه. د ودانۍ نقشه هم راته راوړه. سمه ده امیر صاحب. سیبو ته هم وګوره چې هغه ښځه څوک ده او چېرته تللې ده. د هغې د پیدا کولو لپاره به هم یو څو کسان ولېږو. پوه شوم پاشا. سالم او لیف چېرته دي؟ هغوی نوی واده کړی، په مستۍ کې په دي. ټلیفون کې مې له مدیر صاحب سره خبرې وکړې. هغوی په لاره کې دي. کارلوسا څه خبره ده ملګریه؟ یا الله، بسم الله. زه در پسې خفه شوی وم، ته ما پسې خفه شوی نه وې؟ سلیمه خدای، دا څه ډول یو کار دی؟ دا څه ډول ټوکې کول دي وروره؟ ګرانه ملګریه، دا مسله یو ځل حل کو، بیا به ډېرې خبرې وکړو، سیالۍ هم کوو. خو ته دا راته ووایه چې صالح ورور اوس چېرته دی؟ موږ د پاشا د امر لاندې وروره سیبو د کمرو له لارې حالت څېړي. د تدابیرو لپاره زه ځم ځان ته ځای نیسم. چېرته ځای نیسې؟ هلته وروره په اتم پوړ کې د کړکۍ خواته. زموږ د موخې څو کسان دي؟ یو کس دی، هغه هم لیونی ډولی دی. سمه ده، ته کولی شې چې خپل ځای ونیسې. ته لړم دوه شه، زه لړم یو یم. سمه ده؟ سمه ده. سمدلاسه همداسې لاړه. مخکشه سلیمه، د دې خبرو وخت نه دی. ته خو وینې جلاله، دلته داسې کوم حالت نشته چې موږ یو بل ته زیان ورسوو. مېرمنه دې حسن هم راوستل کېږي. که خوښه دې وي لور مې خوشې که چې په ارامه خبرې داسې نشي کېدلی. ښځه مې راته راولې. سمه ده، سمه ده، ارامه اوسه. تا ژمنه کړې چې لور مې خوشې کوي، او ما هم ژمنه کړې چې مېرمنه دې راولم. ځکه مې وویل که خوښه دې وي هغه خوشې که. ښځه مې چې راغله بیا دا خوشې کوم. سمه ده. لړم یو، کارتال یو. دا څوک دی وروره؟ دغه خو د خدای بخښلي عاکف ورور. غږ ته ورته دی، داسې څنګه کېدلی شي؟ کارتال یو ستا غږ اوري. وروره، زه خپل ملګري یوازې پرېښودلی شم. راغلم، همدلته یم. لړم یو دی په خدمت کې دی امر صاحب. وروره، دا د هغه اروا نه وي.
څه خبره ده څنګه خپل منځو کې پټې خبرې کوئ سمه ده د چای څښلو په پلمه غواړئ چې ماته لومه جوړه کړئ او ما ونیسئ 5 دقیقې وخت درکوم 5 دقیقې وخت لرئ که ښځه مې راغله خو راغله که رانغله دا جلۍ هم ولم او ځان هم ولم سمه ده دواړه به له دې نړۍ نه لاړ شو بل تاسو څه کوئ وسله ده کېده سمه ده جلال 5 دقیقې ته رښتیا وایي واک ستا لاس کې دی هو زما لاس کې دی که اجازه راکوې چې زه خپلو ملګرو ته معلومات ورکړم سمه ده عاکفه نه پوهېږم چې غږ دې له کوم ځای نه راځي په دې هم نه پوهېږم چې ته ژوند ته یو کمر شوی زر کوئ خو دې جلال ورور موږ ته 5 دقیقې وخت راکړی یوازې 5 دقیقې وخت تمانچه یې زما د نازولې لور سر ته نیولې ده پوه شوې یوازې 5 دقیقې زه ژوندی یم وروره ستا د امر لاندې یم پوه شوم 5 دقیقې وخت لرو کارلوس لړم دوه خپل ځان ته ځای نیولی اوس لړم یو تا د کمرې له لارې ګوري پاشا د هغې ښځې د پیدا کولو وخت لرو د نږدې ځایونو کې مو ولټوله موټر ورسره نشته پل یې نه ښکاري په 5 دقیقو کې امکان نه لري یوه شیبه نیم ساعت د دروازې شاته ولاړو دروازه دې نه خلاصوله اوس دلته د ډلې مشري هم کوي رښتیا وایي عاکفه ښه دا ده چې ته یو ځای کې غلی کښېنې هلکانو دا د صالح ورور مسله ده رښتیا وایي سلیمه په دې حالت کې هر چا ته اړتیا لرو سمه ده خو زما خبرې ته غوږ نه نیسي زما خبره نه مني داسې خو نه کیږي ګوره د صالح ورور لور هلته له هغه سړي سره برمته ده او موږ 5 دقیقې وخت لرو زه اوس نشم کولی چې له تاسو سره خپل وخت ضایع کړم راځه پاشا زه هم راځم د عملیاتو په وخت کې د دندې پر مهال زه تا خپل مخاطب ګڼم د خدای په مرسته کله چې نازله وژغورل شوه له تا سره مې کار خلاصیږي تاسو د ماشومانو غوندې یې ماشومانو غوندې موږ ته دا وایي چې تاسو څه کوئ سمه ده زه یو فکر لرم سیبو ما ته سمدلاسه یو څراغ پیدا کړه څراغ سمه ده پاشا ته له کارتال یو کارتال اته او کارتال 15 سره مرسته وکړه سیبو ته به لاړم یو سره مرسته وکړې سمه ده الیف ته د پام نازلې ته ونیسه له کارتال 15 سره اوسه سلیمه ته له صالح ورور سره اوسه پوه شوې څومره وخت تیر شو 100 ساعته تیر شول هغه سړی چیرته دی ته چیرته یې صالح چیرته یې خیر دی لور مې راته راوله صالح لور مې راوله صالح اندېښنه مه کوئ هر څه د کنټرول لاندې دي ارامه اوسئ زما خاوند په ځانګړې ډله کې کار کوي په ځانګړې ډله کې مې خاوند کار کوي هغه مې لور ژغوري که هغه یې ونه ژغورله نو ځانګړې ډله دې د تل لپاره له منځه لاړه شي صالح سیبو حرکت مې کړی ما ته معلومات راکړه مخامخ لاړ شه وروره وروسته بیا لویدیځ لوری ونیسه یوه پنجره دې مخې ته راځي بیړه وکړه هغه سړی بیخي لیونی شوی سمه ده سیبو ختم شو ستاسې وخت ختم شو تا خو له ما سره ژمنه کړې وه ښاغلی عمله ته لکه چې ما غولوې ته ما نشې غولولی لور دې له ما سره د وژنمې ما نشې غولولی ارامه اوسه سمه ده ښکته کوئ نور نو بس دی وخت مو پوره شو زه هېچا ته سړی نه ښکارم زه دا جلۍ وژنم ټولو ته ښکاره کوم چې زه سړی یم سمه ده ارامه اوسه لور وژنم همدا اوس یې وژنم او اوس به ټول خلک پوه شي چې جلال څه ډول سړی دی پوه شوئ سمه ده داسې مه کوه ارامه اوسه ټول به پوه شي قربان دې شم وروره د خدای د رضا لپاره لور ته مې څه مه وایه داسې مه کوه خیر دی داسې مه کوه ما ونیسه خو خیر دی لور مې خوشي که عامر صاحب تاسې ولې دې لیوني ته زارۍ کوئ پرېږده چې چاره یې وکړم ولم یې عمر صاحب نه وسلې مو ښکته کوئ داسې نشي کولی لور مې نه ولي وام اورېدل وسلې مو ښکته کوئ داسې نشي کولی وسلې مو ښکته کوئ عامر صاحب مو خفه نه ښه ده پاشا پام کوه چې ډز به نه کې درته وایم ډز به نه کې جلۍ وژنه مخکې مې راځئ دا چې زه یې وژلی شم او که نه شم وژلی اوس به وګورې ښاغلی عمله اوس به وګورې چې زه څه کوم داسې مه کوه
داسې مه کوه. نه 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 راځه ګرانې. پروتوکا سلام علیکم. له خیر سره خپل ملګرو سره یو ځای شو. ګرانه وروره څنګه یې پالټا؟ ښه یم وروره. لورې ګرانې رهي درګو پاڅېږه. ماته مې ښځه راولئ. عاکفه وروره. عامر صاحب لورې نازلې ګرانې نازولې له خدای نه ډېر شکر کوم چې ته یې موږ ته وژغورلې لورې. مورې ګرانې مورې لورې. راځه چې دا ګوتمې هېڅکله له لاس نه لرې نه کړو. کې بنده پاتې یم. له ما سره مرسته وکړه خدایه. هیڅ چاته مې څه ونه شو ویلی. تا په ژوند کې هر ډول حالت لیدلی. کیدای شي چې ماته یې ولاره وښیې. لورې لوړو موخو ته د رسېدو لپاره وخت ته اړتیا ده. له سختۍ سره مبارزې ته اړتیا ده. زه په دې مبارزه کې پاتې راغلم. له عاکف سره اړیکه نشم پرې کولی. سلیم هم زما خاوند دی. هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. تیر وخت پسې مه ګرځه. د تیر وخت لپاره د خپل راتلونکی مه خرابوه. خدای مهربانه دی. انشاءالله چې هر څه به سم شي. پوهېږم چې تېروتنه زما ده. ما څنګه یوازې د هغه د مرګ په خبره باور وکړ. ما باید پلټنه کړې وای. ځان مې ډاډمن کړی وای چې هغه په رښتیا مړ شوی او که نه. اړتیا ده چې په سختو حالاتو کې له صبر نه کار واخیستل شي. که خپل ځان ګرم وګڼې نو هېڅکله خوشحاله ژوند نشي لیدلی. که ته هم خپلو موخو ته رسېدل غواړې نو لاره دې غوره کړه. هغه د خپلې موخې ته رسوي. په هر حال زه په تاسو ډېر فشار نه راوړم. خوراکي توکي مې دننه ځای پر ځای کړل. بیا به د هم پوښتنې ته راشم. که خدای وغواړي ان یو اوښ هم د بار سره د ستنې له سوري نه په اسانۍ تېرېدلی شي. څوک چې صبر کوي
او هیڅکله نه ناهیلي کیږي هغوی زر بریالي کیږي. زه یوازې دا غواړم چې هغوی زما له امله یو له بل سره جنګ ونه کړي. اندېښنه مې همدا ده. که نه نو زما پرېکړه معلومه ده. که زړه مې په دوو برخو هم وویشل شي د خپلې کورنۍ د سلامتیا لپاره هر څه کوم. دا خبره سمه ده خو مه هېروه د یوې ونې میوې ټولې خوږې نه وي لورې. سلام. په خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. مهرباني وکئ. زه له تاسو سره څنګه مرسته کولی شم؟ غواړم د حساب نه مې ټولې پیسې واخلم. سمه ده. خو لکه چې تاسو زموږ له بانک نه خوشحاله نه یې ښاغلیه. نه. یو ناڅاپه په موږ یو مصیبت راغی. کور مې اور واخیسته. ویل یې ښه نه دي خو ډېر لوی مالي زیان راته راورسېده مېرمنې. خدای دې په تاسو رحم وکړي. تاسو بیمه نه درلوده؟ نه. دا پیښه یو ناڅاپه رامنځته شوه. قسمت ونو. نن بل ښار ته د تبدیلېدلو لپاره خپل غوښتنلیک ورکوم. ټوله شپه د خوب ونه که همداسې ګرځېدلې یعنې د حل لاره دې همدا پیدا کړه. بله چاره نشته. نور نو چېرته چې عکیف اوسېږي موږ هلته نشو اوسېدلی. که تاسو دواړه خپل چلند بدل کړئ ستونزه حلیږي. دا چې ما په دوو لارو کې بندوئ څه مه لاسته راځي؟ دا پوښتنه باید له ښاغلي عکیف نه وشي خو اوس نو اړتیا نشته. له دې ځای نه ځو. موږ مجبور یو چې لاړ شو؟ یعنې بله چاره نشته؟ دا چې ته اوس هم عکیف ته په مینې سره ګورې نو بله چاره نشته ایلیف. مخی ته په ما تور لګوې سلیمه. دا کار ګناه لري. له عکیف سره د مینه درلوده. کله چې د مرګ خبرې راغی فکر مې وکړ چې له زړه نه به دې ویستلی وي خو اوس داسې ښکاري چې اوس هم هغه ستا په زړه کې دی. زه نه غواړم چې له استانبول نه لاړه شم. دا زما خوښه ده او ته هم باید له ما سره لاړه شې. ته ستونزه نشې حلولی. له ستونزې نه تښتې. لږ غښتلی شه. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې هر وخت عکیف پسې خفه شې او هغه ته ښه په مینه وګورې. ناوخته کېږي. موږ باید لاړ شو. د باندې مې اوس جوړ کړ خو دننه پاتې دی. نه پوهېږم چې ژوند به پکې وشي او که نه. صبر وکړه لورې چې دا بند کوه. څنګه مې چې درته وویل له ما سره یوازې دومره پیسې وې نورې نشته. لاینونه یې سوځېدلي دي وروره. نه برېښنا لري او نه هم دیوالي ګاز. له برېښنا او دیوالي ګاز نه ګټه نشي اخیستلی. سمه ده سم شو. پوهېږم د دې کار لپاره اړتیا ده چې له سر نه په ټولو دیوالونو کې لاینونه تیر شي. همداسې ده. ته دا کار وکړه پیسې به یې موږ وروسته لږې لږې درکړو. وروره والله چې نه کېږي. ژوندی اوسې. څه ووایم قسمت دی. په یو ډول سره به ګزاره وکړو. لږ تر لږه د باندې نه خو سم شو. ژوندی اوسې. لاړم وروره. یو څه وخت لپاره به د پولیسو په میلمستون کې اوسېږو. ته همدلته اوسه. زه نازله له ځان سره اخلم د خپلې مور کره ځم. اوس نو څنګه چې ستا خوښه وي هماغسې ژوند وکړه چېرته دې چې زړه وي اوسه. داسې خبرې مه کوه. مهم ژوند او روغتیا ده.
یو څو موده وروسته یوه چاره کوو. ستا له امله په موږ باندې هر ډول مصیبتونه راځي. اړتیا ده چې وروسته له دومره ډېرو پیښو نه اوس موږ ټول یو ځای او خوشحاله ژوند ولرو. ولې موږ د نورو انسانانو غوندې ژوند نشو کولی صالح؟ ته چې په ورځپاڼو کې په تلویزیونونو کې د کومو چاودنو او وژنو خبر اورې، زما کار د هغه مخه نیول دي. زما کار هغه دی. په هر انسان ځینې وختونو کې یو مصیبت حتما راځي. مخکې شه لورې، مخکې شه. کوم دولت ته چې ته خدمت کوې او هغه تا ته یو کور نه درکوي، نو موږ مجبور یو چې خپله ځان ته یوه چاره پیدا کړو. ته اندېښنه مه کوه. زه دا وایم چې انشاءالله راتلونکې اونۍ بله پخوانه هم یو ښه کور وي. زه خپل یو دوه درې شیان نور هم اخلم، خپلې مور کره ځم صالح. نور نو ته هم زما مخه نشې نیولی. په ما باور وکړه کوم ماشوم مې چې پیدا کېږي، زه له هغه سره داسې میلمستونونو کې ژوند نشم کولی. نور نو خیر دی، پوه شه پوه شه. مخکې شه لورې، مخکې شه مخکې شه.